السلام علیکم ګران دوستانو، زه یم هیل محمد لالبروال او تاسو ګورئ پښتون افغان ټیک پښتو ټیک چینل. نو دوستانو، نن ما تاسو له ډېر ښکلی اپلیکیشن راوړی دی. نو چېرته مو د ویډیو تر پای پورې وګورئ. په همدې ویډیو کې به زه تاسو ته جوزیات درکوم. نو هغه ملګري چې زموږ چینل ته نوي راغلي وي، نو زه ورته ښه راغلاست وایم او غواړي چې زموږ ویډیو روزانه وګوري، نو د ویډیو نه لاندې چې تاسو ته دغه سبسکرایب بټن ښکاري، نو تاسو په دې باندې کلیک کړئ او خوا کې ورسره بیل ایکون راځي، تاسو په دې باندې هم کلیک کړئ چې موږ هر یوه ویډیو اپلوډ کوو نو تاسو ته به د ټولو نه مخکې دررسي. دوستانو، نو ما هغه اپلیکیشن ډسکرپشن کې درکړی دی. نو هغه دوستان چې ډسکرپشن نه پیژني، نو تاسو دغه خط چې تاسو ته ښکاري، نو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. څنګه هم په دې باندې کلیک کړو، نو دا شانې لینک به ما تاسو ته درکړی. نو چې کله دغه باندې کلیک کړو، نو دوستان چې تاسو دغلته دا شنه لینکونه ګورئ، دغه شانته لینک ما تاسو له درکړی د اپلیکیشن. هغه اپلیکیشن چې تاسو څنګه په هغې باندې کلیک کړئ، نو ستاسو نه به یو براوزر وګورئ. براوزر ته به راشئ، نو تاسو کتلی شئ دغه یو پیج به راشي چې تاسو په هغه لینک باندې کلیک کړو، نو تاسو به لاندې راشئ. چې کله لاندې راغلی، نو دوستانو نو دلته دغه شین دغه بټنه تاسو کتلی شئ د کلیک هیر ټو ډاونلوډ. نو تاسو په دغه بټن باندې کلیک وکړئ. چې څنګه مو کلیک وکړو، نو ډاونلوډېدل به شروع شي. دوستانو، تاسو کتلی شئ دلته، نو دغه ډاونلوډېدل شروع شو. بس دغه کم ام بی نو دی، دا به ډاونلوډ شو. بیا په دې باندې کلیک وکړئ، نو دا به انسټایل کړئ. دوستانو، چې کله مو انسټایل کړو، نو دغه انسټالېدل شروع شو. تاسو کتلی شئ دوستانو. نو دوستانو چې انسټال شو، بیا اوپن کړئ دغه لاندې کونج کې بټن چې تاسو ووهله. چې کله مو اوپن کړه دوستان، تاسو کتلی شئ دغه شان انټرفیس به تاسو ته راشي. نو بیا دا کنټینیو بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. چې کله په دې باندې کلیک کړو، بیا دغلته نیکسټ بټن تاسو ته ښکاري، تاسو په دې باندې کلیک کړئ. چې کله په دې باندې کلیک کړو، بیا دغه نیکسټ بټن، بیا نیکسټ بټن، بیا نیکسټ هغه کونج کې بټن، بیا کنټینیو اس ولیکئ. دوستانو، نو دلته بیا دغه سیټ بټن باندې تاسو کلیک کړئ. دوستانو، بیا دغه اپشن، دغه الو اپشن تاسو ته ښکاري. دوستانو، تاسو په دې باندې کلیک کړئ. بیا الو اپشن باندې کلیک کړئ. بیا اوکې بټن باندې کلیک کړئ. دوستانو، نو بیا په دې دویم بټن باندې تاسو کلیک کړئ. دوستانو، چې کله په دې باندې کلیک، نو تاسو په سیټینګ له راشئ. بیا دغه بټن باندې تاسو کلیک کړئ. یا به راشئ ستاسو موبایل کې، نه خو زما موبایل کې راغلی. بیا دغه سیټ بټن باندې تاسو کلیک کړئ. دوستانو، چې کله په دې باندې کلیک کړو، نو دغه اپلیکیشن دی، تاسو کتلی شئ. دوستانو، دغه یو اپلیکیشن دی، تاسو کتلی شئ. نو تاسو په دغه نشانه باندې کلیک وکړئ. دوستانو، تاسو کتلی شئ. چې کله مو دغه آن کړه، بیا دغه الو بټن باندې تاسو کلیک کړئ. دوستانو، تاسو وکتل، نو هر څه وشو. بیا دغه سره بټن باندې کلیک کړئ. یا تاسو وکتل، نو دوستانو تاسو ګوته دې ځای څخه داسې راښکئ، لکه څنګه چې تاسو کتلی شئ. هم کتل دوستانو، نو دا شانې اوس دغه د دې اپلیکیشن دا ګټه ده. دوستانو، تاسو کتلی شئ چې زه تاسو ته اوس ښایم. زه اوس ځم هوم سکرین ته، نو تاسو کتلی شئ. دوستانو، دلته دغه اپشن، نو تاسو چې داسې ګوته راښکئ په دې باندې. دوستانو، چې کله دلته تاسو چې څومره نمبرې دی، هغه ټولې دلته شولې. نو تاسو زه غواړم چې دې نمبر ته زنګ ووهمه. تاسو په دې باندې چې ګوته زور کوئ، نو دا تاسو د پاس نشانه باندې چې تاسو څنګه کېدئ، نو دې ته به زنګ لاړ شي. غواړئ چې فرو یې کړئ، نو دلته تاسو دې نشانه باندې پرېږدئ، نو دا به دغلته فرو شي. بیا چې غواړئ چې اس ام ایس ورته ولېږئ، نو تاسو دغه نشانه باندې پرېږدئ، نو تاسو دلته اس ام ایس لېږلی شئ. غواړئ چې په واتساپ کې ورته میسج ولېږئ، دغه واتساپ نشانه باندې دا نمبر پرېږدئ، نو واتساپ ته به تاسو لاړ شئ. غواړئ چې په میسنجر ورته میسج ولېږئ، نو تاسو په دغه میسنجر باندې دغه پرېږدئ، میسنجر ته به تاسو لاړ شئ. او دلته نور اپشن هم شته. نو زه غواړم چې په واتساپ باندې، نو دغه باندې ما کلیک وکړو. دلته تاسو واتساپ، زه ورته لیکم سلام. تاسو کتلی شئ. دوستانو، نو ډېره ښکلې زبردست اپلیکیشن. دوستانو، نو دا شان موږ تاسو ته روزانه ښکلې ویډیوز، اپلیکیشن، تصویران ایډیټنګ، داسې نور اپلیکیشن په باره کې موږ تاسو ته ویډیو ښایو. نو زموږ ویډیو خامخا لایک کړئ، کومنټ وکړئ چې نیکسټ ویډیو تاسو ته په څه باندې راوړو، او زموږ ویډیو شیر کړئ خامخا. نو تر بلې ویډیو پورې په لوی الله مسپارم. د خدای په امان.